د کابل ښاروالۍ د سړکونو په نوي پلان شوي ډیزاین شوي طرحو کې یو خورا مهم سړک چې د ښار ختیځ او لویدیځ سره وصلوي هغه د سینما پامیر په سیمه کې د ابن سینا روغتون دا روغتون په بشپړ ډول داسې کارېږي چې له منځه ځي دا سړک چې راځي د سنګتراشۍ لخوا دا 40 متره سړک کېږي او دا به څلور سړک یې مخامخ راځي دلته چې کله دا نوي پله خواته ورکوزېږي دا سړک دې کې بیلیږي مخامخ د ابن سینا روغتون د لویه برخه د غره بیخ اړخ دا پکې له منځه ځي او دلته په دې سړک باندې د چلستون دا سړک چې د راغلی سینما پامیر خواته دې سړک باندې هم پل ورکول کېږي په دې سیند هم پل ورکول کېږي او مخامخ د نواباد څلور لارې چې دا دې ته ورباسي دا بل 40 مترې سره وصلوي دا اوس په کار روان دی جوړیږي له خوا نه او کته د دهمزنګ خواته تېر شوی ده دا یوه خورا مهم انټرسیکشن دی څلور لارې د په دې برخه کې دلته اوس کابل ښار د سین پرسر باندې څلور پلونو سره وصلېږي یو د پل ارتل غرب ته نوی پل جوړ شوی پل ارتل د پخپله دا خو اوس غیر فعال ده دا به ساتل کېږي تاریخي هغه دپاره دغه نوی پل چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شو او د شهید شمشیري پل ده چې دا 2 برابره تقریبا یا 3 برابره لویږي او دلته هم دا سړکونه هم چې دی ډېر لویږي د کابل ښاروالي وایي چې دا سړک چې د تقریبا 3 کیلومتره له منار څلور لارې نه تر دې علاقې پورې 3 کیلومتره ده او په دې 3 کیلومترو باندې شاوخوا 2 میلیون ډالر مصرف راځي او دا به د څلور سړکه ده او د پله سره او د نور د ودانیو له وهل کېدو د سړکونو له جوړېدو سره ټول مصرف دومره ده او پلان دا ده چې دا زر تر زره دا سړک جوړ شي دلیل هم دا ده چې د ښار په مرکز کې ډېره ګڼه ګوڼه ده غواړي دغه ګڼه ګوڼه چې ده په دې توګه باندې وویشي یا ښار چې دا د ټرافیک پکې وویشل شي تقسیم شي د منار څلي کې خواته دا سړک اوس خو یو سړک ده او موټر پې تګ راتګ کوي خو دا څه ښکارېږي څلور سړکه کېږي او ښه لویږي دا سړک د منار تر څلور لارې پورې دلته د کابل ښاروالۍ د پلان په اساس باندې یو هوایي پل ډیزاین شوی ده د اوس لپاره داسې ویل کېږي چې د پل محمد خان لخوا د لوګر خواته چې مخامخ راځي دا خو د هغه منطقه ده د چوک منطقه ده خو مخامخ چوک نه وبښئ د کابل نندارې خوا ده نو منار څلي خواته چې ځي دلته به پل پې جوړیږي د مخامخ د پل محمد خان لخوا نه چې لوګر خواته راځي او ځینې وایي چې نه داسې مخامخ پل جوړیږي خو پرسر باندې د منار څلي کې دلته یو څلور لارې ده او د ښار ختیځه برخه داسې د لویدیځه برخې سره په همدې لوی سړک وصلېږي نو تر ټولو مهم ځای چې ده دا همدغه د سینما پامیر په منطقه کې داسې دلته تقریبا شفخانه روغتون له منځه ځي او ممکن هم نه داسې دلته د روغتون ور پاتې ځکه هرې خواته سړکونه سو د موټرو غږونه به وي او ناروغان به دلته په تکلیف کېږي دا مهم صدري روغتون د ډبل ډي جي انتقالېږي لومړني ریپورټونه داسې دي چې دا د ښار ختیځ ته انتقالېږي الوخیلو سیمې کې او یا د احمدشاه بابا مینې کوم نوی لوی روغتون ورته جوړوي دا هلته لیږدول کېږي نو دا نوی پل نوی سړک 40 متره سړک به د ښار په دغه مرکزي څنډه کې مرکزي برخه کې ټرافیکي نظم رامنځته او ترافیک به سره وویشل سي او د دې سره دا نور وصل شوي سړکونه چې دي دا به هم ورسره یو څه ارام شي اوس تاسو وینئ چې دا د موټرو ګڼه ګوڼه په دې پخوانیو سړکو باندې ډېره زیاته ده او دا که نوي سړکونه جوړ شي دغه سړک موټر کېدای شي ټول دغو سړکو ته عمومي سړکو ته راواوړي که څوک د ښار لویدیځ ته ځي مثلا له سید محمد شاه مینې او رحمان مینې او احمدشاه بابا مین نه ځي میرویس میدان ته او دارنګه کابل پوهنتون ته په ډېرې اسانۍ سره بغیر له دې چې د ښار مرکز کراس کړي په همدغه سړک باندې تللی شي په دې هیله چې په راتلونکو 5 کلو کې جوړ شي کابل ښاروالي وایي 5 کلن پلان ده په دغه مرکزي سیمه کې به عملي کېږي نو هیله ده په راتلونکو 5 کلو کې دغه اوسنی ټرافیکي نظم چې ده دا ویشل شوی او رامنځته شوی په دغو نویو سړکونو باندې وصل شوی وي